دا د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې هغه شګلن لوبغالی دی چې هره ورځ پکښې ځوانان د فوټبال، ولیبال او د کرکټ لوبې کوي. په دې وروستیو کې په ترینکوټ ښار کې ډیرو ځوانانو ورزش ته مخه کړې ده. وایي چې ورزش د روغتیا لپاره خورا مهم دی. خو دغه لوبغاړي د حکومت ترڅنګ له سوداګرو څخه هم ګیله کوي چې د ستونزو په حل کې ورسره اړینې مرستې نه دي کړې. د دوی په وینا سره له دې چې لوبغالی نه لري، له نورو ستونزو سره هم مخ دي چې باید حل سي. داسې ستونزې لرو چې میدان موږ ته نه دی، داسې جهاز میدان موږ ته نه دی جوړ شوی، سټیډیم لرو هغه بې کیفیته دی، چمن یې نه دی په ښه، او ټورنمنټونه داسې شیان موږ ته نه جوړېږي. د شګلن میدان باندې دغه تاسو ولیدئ چې په دغه میدان باندې موږ ټورنمنټونه جوړېږي، پر هغه باندې موږ لوبغاړي موږ سټیډیم لرو چې د لوبغاړو دپاره د لوبې دپاره مساعد نه دي. موږ پر دغه شګو باندې چې د لوبې دپاره مساعد نه دي، چې کله یو څوک زوار سي هغه زخمي کېږي، هغه بیا د لوبې دغه توان نه لري چې ویې کړي. موږ هېڅ لوبغاړي نه لرو په روزګان کې. به طور عموم مشکلات اینجا زیاده، خو از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی ورزشکارا زیاد مشکل دارم. کفش مثلا ندارم، بوت ندارم، دیگه لباس ندارم کامل. د یادو څرګندونو په غبرګون کې د روزګان د سپورټ امریت امیر قدرت الله الفت ویل چې د بودیجې د کموالي له امله نه دي توانېدلي تر څو لوبغاړو ته د هغوی له غوښتنو سره سم خدمات وړاندې کړي. خو دی زیاتوي چې د خپلې وسې د ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات کړي او له سوداګرو یې هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. شکایت کړی دی او د دې شکایت پر ځای دی. موږ زیات مشکلات په ورزش کې لرو چې د هغو د ښه معیاري میدانونه نشتون دی، د ورزش لپاره مناسب ځای نه لرو، کلبونو لپاره مناسب ځای په ښار کې نه لرو او د هغه رقم جمنازیم نه لرو. نو موږ په 1996 کې موږ یو 4 کلنی 15 کلنی پلان جوړ کړی دی چې مرکز ته مو لیږلی دی، چې د هغو څخه یو د موږ ته اداري تعمیر منظور شوی دی چې درې منزله تعمیر دی، او که چیرې دغه تعمیر کار پر وخت باندې خلاص سي، سرته ورسېږي، موږ انشاءالله دغه لرو امید لرو چې موږ ته به انشاءالله جمنازیم هم منظور سي ژر د ژره. چندانې کومک جا نه دی کړی د ملي تجارانو او ساختماني شرکتو او موسساتو مثل کومک نه دی کړی. نو موږ هیله جنه لرو د دې څخه چې موږ سره کومک وکړي او دوی فقط موږ دونه کومک نه غواړي ورزشکار، فقط یو بال ورزشکار ته په لاس ورکړي، جوړه بوټ ورزشکار ته په لاس ورکړي. د ونیوال ده چې دا مهال په دغه ولایت کې د کرکټ یوه خصوصي اکاډمي هم فعالیت لري او په دغه اکاډمي کې ډیر ځوانان په اکاډمیک ډول زده کړې ترسره کوي. احسان الله ولسمل، میلمه راډیو، روزګان.